السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ ګرانو لیدونکو د اسیا کپ د روانو لوبو په هکله به په دې ویډیو کې معلومات درکړم هم دغه شان د افغان لوبډلې په هکله چې نن مهمه سیالي لري او څنګه کولی شي چې د روانو لوبو دوهم پړاو ته لار پیدا کړي دا او دې ته ورته نور معلومات را سره په ویډیو کې وګورئ خو تر هغې مخکې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشئ ګرانو لیدونکو د اسیا کپ په روانو لوبو کې نن د افغانستان او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ مهمه لوبه ترسره کیږي. که افغان لوبډله ګټي او په ښه رنګ ریټ سره ګټي نو د اسیا کپ په روانو لوبو دوهم پړاو ته رسیږي. سریلانکا د روان اسیا کپ لومړی لوبه ګټلې او افغانستان پکې له بنگلادیش څخه ماته خوړلې. سریلانکا په لومړی لوبه کې بنگلادیش ته ماتې ورکړه. سریلانکا د روان اسیا کپ خپله لومړنۍ لوبه له بنگلادیش هیواد څخه ګټلې چې نن د افغانستان په وړاندې خپله دوهمه لوبه ترسره کوي. دا د لوبې ګټل دواړو لوبډلو ته خورا مهم او ضروري دي ترڅو په اسیا کپ کې پاتې شي. که سریلانکا په نننۍ لوبه کې بریا خپله کړي نو د اسیا کپ روانو لوبو دوهم پړاو ته لار پیدا کوي خو افغانستان باید دغه لوبه په غټ رنګ ریټ سره وګټي. افغانستان که چیرته په دې ډول له سریلانکا څخه لوبه وګټي نو کولی شي د سوپر فور مرحلې ته یا هم دوهم پړاو ته ځان ورسوي. که چیرته افغانستان لومړنۍ بیټینګ کوي باید له سریلانکا څخه د 70 منډو په توپیر لوبه وګټي او که چیرته سریلانکا غواړي چې په خپله لومړنۍ بیټینګ ترسره کړي نو افغان لوبډله باید د سریلانکا هدف په 36 اوور کې ترلاسه کړي. په دې ډول افغان لوبډله کولی شي چې د روان اسیا کپ د سوپر فور یا هم دوهم پړاو ته لار پیدا کړي. په روان اسیا کپ لوبو کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ګروپي لوبو وروستۍ لوبه ده چې له دې لوبې وروسته به د سوپر فور یا هم څلور غوره لوبډلو لوبې شروع کیدونکې دي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت.